د ملا برادر او اشرف غني ترمنځ د یوې سترې لوبې پلان افشا شو. د هیواد پر انتقالي حکومت هغه شکونه چې باید هر څوک یې د اندېښنې په لرې کولو سره سر خلاص کړي، د تیر حکومت هغه قوي ستراتیژیک پلان او تګلاره چې ټوله نړۍ یې ګوته په غاښ کړې وه، منظم پوځ، منظم ادارات او منظم جمهوریت او منظم ډیپلوماتیک سیاست، دا هغه څه وه چې راپرځېدلې د هیڅ افغان په ذهن کې نه وه. دا هر څه دومره ژر ولې ممکن او تبدیل شو؟ د ډیرو خلکو د شک او نظر تحلیل داسې دی چې دا هر څه د یو بشپړ او قوي پلان برخه وه، ځکه چې که د یوې ولسوالۍ د سقوط مسئله وای نو فکر نه کېده چې یوه ولسوالي دې په میاشتو میاشتو هم طالبان ونیسي. دا هر څه په یوې اونۍ کې ترسره کیږي او ټول افغانستان هم نیسي. اشرف غني په ارګ کې دننه و چې طالبان د ارګ تر دروازې رسیږي. شیبه وروسته اشرف غني له ارګ څخه بهر کیږي او طالبان یې پر ځای کښیني او د طالبانو له لوري عمومي عفو اعلانیږي او هیڅ کوم ځای د طالبانو له لوري نه تخریب کیږي او په ډیرو سیمو کې د اشرف غني عکسونه پرېښودل کیږي او د لنډغرو او زورواکو عکسونه څیرې کیږي. هغه چارواکي چې د نظام د تخریب لامل او د پردیو په اشاره د وطن آبادۍ مخه یې نیوله او سمتي او ژبني تعصبونه یې کول او د اشرف غني په کارونو کې یې خنډونه جوړول، په دې پلان کې د دوی د له منځه وړلو یوه برخه وه چې خوشبختانه دغه زورواکي د وطن له غیږې بهر او هغه چاته ورغلل چې دا هم هغه ملک غلامان وه. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه د ویډیو له کتلو. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک، چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.